شویو هغه ته باچا خان بابا وایي چې یوه مشرفه زه د یو څو تپوسونه کوم ستاسو په کلي کې چې پلانکې وژلی و نو هغه سره څه چلو شو نو هغه ورته اولاړ وغه هلک ورته وایي چې هغه پانسي شو وی د هغې نه پس وی هغه چې د هغې خاندان د هغې کې 3 کسه وویشتل وی څومره موده وشوه وی مشران وایي چې 40 کاله وشو او لا په هغې کې روغه نه ده شوې مړې پسې مړه کېږي نو بابا ورته وایي چې بچې تشدد خو تشدد پیدا کوي د تشدد د لاسه تشدد پیدا کېږي بیا یې هر ماسټر صاحب ته مخ راوارو وی تا چې هغه بله ورځ کوم ماشوم وهلی و هغه بیا سکول ته راغی نو هغه ورته وی نه نو وی په تشدد باندې تعمیر نه کېږي تعمیر چې دی نو دا په عدم تشدد کېږي او بیا یې ورته وی چې بچې د تشدد چې څنګه لښکر وي داسې د عدم تشدد هم لښکر وي د ټولو نه زیات طاقت او توان په عدم تشدد کې وي خو چې کله کام یو موټی شي او د تشدد مخکې داسې ودرېږي لکه خدای خدمتګار چې ولاړ دی هغه بابا ورته ووی چې بچو د تشدد نتیجه چې دا غیر یقیني وي د عدم تشدد نتیجه یقیني وي تشدد چرې هم انسانانو له خیر نه دی راوړی په دنیا په تاریخ نظر واچوئ نن د هغې بابا په نوم باندې د امن مشاعره ده هغه بابا چې پښتنو له ازادي هم وګټله او کله چې د آزاد مدرسې په نوم باندې مدرسه قایمه کړه نو پیرنګي ته پته وه چې دی ورته ازاده مدرسه وایي په غلام ملک کې ازاده مدرسه جوړول په خپله د هغې د تخت او د تاج د هغې پیرنګي سره جنګ و چې کوم پیرنګي به وي چې زما په وطن کې نور نه ډوبېږي باچا خان بابا ړومبی چې اعلان جنګ کوه د عدم تشدد په نوم نو د ازادې مدرسې په نوم یې ورته مدرسه قایمه کړه او بیا یې د هغې په مقابله کې 140 مدرسې قایمې کړې او پښتنو ته یې وویل چې د پیرنګي په ځای باندې د پښتنو هغه تاسو د هغه مدرسو تاریخ وګورئ په هغې کې بې هنر هم خو په هغې کې بې پښتونولي هم خوله د هغې ذریعې تعلیم هم پښتو خو د هغې بیا یې خپل ټول بچي په هغې کې داخل کړل هغه مدرسې چې پکې هغه کله کام له جوړې کړې نو پکې خان عبدالولي خان هم داخل که او خان عبدالغني خان هم داخل که او پکې د قادر ټانګې والا زوی هم داخل د هغې بابا په نوم باندې نن تاسو مشاعره کړې ده د امن مشاعره د هغې بابا په نوم باندې چې هغه د هغه تحریک کامي و خو د هغه انداز اصلاحي داغه تحریک کامیو خداغه انداز اصلاحي څنګه چې پیر روحان رحمت الله علیه تحریک هم کامیو خداغه انداز روحاني څنګه چې د خوشحال بابا تحریک هم کامیو خو انداز عسکري داسې د باچا خان رحمت الله علیه د پښتنو دپاره یو لویه ورورولي جوړه کړه هغه پښتانه چې لکه د سپو په یو بل لګیایو د خپلې بیبیانو بېعزتۍ به یې کولې د خپلو لوڼو بېعزتۍ به یې کولې په معمولي خبره به یو بل وجه او تاسو وګورئ کله که تاسو بلیک دغه وکته د اسلم خټک دغه ډرامه تاسو وکتله د وینو جام تاسو وګورئ لغوندې بلډي کپ وګورئ د وینو جام تاسو ته پته ولګي چې پښتانه کم ځای ولاړو پښتنو کې دومره لوی تشدد چې په مزدور تشدد په کسبګر تشدد په خپلو بیبیانو تشدد په خپلو عزیزانو تشدد په خپلو تربورانو تشدد باچا خان رحمت الله علیه هغه د امن او مینې سمبولو چې د پښتنو د منځ نه هغه تشدد وړه او پښتانه په یو لویه ورورولۍ کې وپېرل یو داسې ورورولي جوړه کړه چې هغه د امن د ورورولۍ او د سوکالۍ ورورولي وه زه پی ایس اف زلمو ته بیا مبارکي وایم او زه دوی ته دام خبره کوم چې ما ته آی جی پی ریټایر اختر علی شاه صاحب وی چې زما د سی ایس ایس انټرویو وه نو وایي زه چې کله اپیر شوم نو وایي ما نه تپوس وکړه چې د کیپیټلیزم او د سوشلیزم د دې تقابلي جایزه به څنګه اخلي وایي زه د پی ایس اف سټوډنټ وم ما دومره مطالعه کړې وه د پی ایس اف د طالب علم بیس او ما دومره سټډي سرکل اټینډ کړی وي چې ما صرف په کمیونیزم باندې 1 غنټه خبره وکړه او زه واحد کاندیډیټ یم د دنیا چې ما ته چیرمین وی چې یو هیو بین سلیکټډ پلیز گو لکه د پی ایس اف معیار علم و د پی ایس اف معیار پوهه وه د پی ایس اف معیار وزډم و دا خانجي ناست دی زمونږ
د هغې پی ایس ایف نه چې کوم خلک راوته دی هغه د علم او د هنر په کالو ښایسته ځوانانو. نو زه تاسو ته دا درخواست کوم چې تاسو خپل ټیکسټ بک سره یو 3 کتابه نور دي چې هغه ټیکسټ بک حیثیت لري. یو د خان عبدالولي خان کتاب دی چې هغې د هغې 3 جلد دي او هغه دی باچا خان او خدای خدمتګاري. که تاسو غواړئ چې د بر صغیر د سیاست نه خبر شئ، تاسو غواړئ د قومي تحریک او د جدوجہد نه خبر شئ، که تاسو غواړئ چې سبا د مقابلې په امتحانونو کې تاسو غلي نه کړی شي، نو خامخا دغه کتابونه وګورئ. د خان عبدالولي خان د هغې نوم دی باچا خان او خدای خدمتګاري. او بل یو کتاب دی هغه قریشی سے ترتیب کړی دی، هغه دی خان عبدالولي خان اور یادګار اور هغه قرارداد پاکستان. هغه د خان عبدالولي خان هغه کالمونه دي چې هغه په جنگ اخبار کې او په نوای وخت کې لیکلي دي. یوازې یو پله ستاسو لیډر دی، زمونږ ستاسو رهبر دی، او بل پله د پنجاب 12 دانشوران او لوی سیاستدانان دي. هغه یې نه چې دلیل خطا شوی دی نو بیا په کنځلو او په بدو ردو شروع شوي دي. او ستاسو مهذب قائد تر اخره پورې په دلیل خبره کوي، په تهذیب خبره کوي. وګورئ چې پته درته ولګي چې خان عبدالولي خان څومره لوی عالم او څومره لوی مورخ و، صرف سیاستدان نو. وګورئ لږ، وګورئ تاسو د خان عبدالولي خان هغه تنقیدي مضمون چې پر اساس یې لیکلی دی او د دنیا د ادبیاتو نه او د فارسۍ د ادبیاتو نه ولا مثالونه راوړي او دا ورته وایي چې تا د دې سړي نه استفاده کړې ده او دې سره د فوټ نوټ نه ده لیکلی چې دا مار دی نه استفاده کړې ده. د یو نکات په حیثیت وګورئ هغه مضامین چې خان عبدالولي خان د دولت مضمون لیکلی دی او په کم باندې چې هغه د هغه تکلې وګورئ، د هغه انشائیې وګورئ چې کله هغه وایي چې موږ باچا خان بابا چې د هغې یو جمله ده، د هغه د یو مضمون په ماسټر کریم چې د هغه جانانو او په هغه باندې ډېر ګرانو، وایي باچا خان بابا چې کله د ماسټر کریم لاش مبارک په قبر کې کېښوده او باچا خان بابا نیغ شو او خپل ملای په دواړه لاسه ونیوله، نو وی خلکو ته مخ راواړو چې دا خدای خدمتګار مونږ امانتن دلته ښخ کړ، مونږ به په سردریاب کې یوه مقبره جوړو او د کام دا ټول شهیدان به په هغې کې ښخو چې کام ته خپل تاریخ هم معلوم وي، خپل شهیدان هم. دا هغه خان عبدالولي خان چې هغه یو ښه مورخ، یو ښه دانشور، یو نر دانشور، یو اصولي سیاستدانو چې هېڅ قسمه آمر ته سرنډر نه شو او مسلسل هغه مبارزه کامي جاري وساتله. نو زمونږ سره یو لیګیسي د 100 کالو چا سره به نه وي، څوک به پیټ ډسپلن او یونټي وایي خو د څه دپاره، نو بیا به ورڅخه جواب نه خو موږ څخه جواب شته، موږ څخه جواب شته چې د څه دپاره ورولي، د څه دپاره خدای خدمتګاري، د انسانیت دپاره، د دوستۍ دپاره، د خیر ښېګړې دپاره، د یووالي دپاره، د امن دپاره او د عدم تشدد دپاره چې زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غره کې وباسي پستې. یو جهان مننه. اسلام.